تاسو ته اول یو اوس وایي سراج الدین سراج صاحب تاسو زه خپل به تاسو کلام ته اول بابو صاحب یو کتاب وایم او بیا یو غزل دی ما ته په یاد دی ما تاسو ملګرو په مخکې به ویلی یم خو په دې وخت کې هغه وایم ځکه چې په یاد مې راته یاد دی چې ای پښتونه ای جاهله مسلمان ای پښتونه ای جاهله مسلمانه ته به څو پورې د غیر بوډاګۍ او خپل پردي کې امتیاز کولی نه شي بس خواصې د ړانده د لاس غار ډېر بهترین او مهرباني یو دا یو غزل دی چې د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لري گفتار نه د سړي د شخصیت اندازه نه لري او نظر صاحب دا ټیک ده چې الله په سترګو چاته نه ښکاري بالکل تخلیق نه یې په خپله د قدرت اندازه دا ټیک ده چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي تخلیق نه یې په خپله د قدرت اندازه لري او چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کړه دوستانو ته د دوست د ضرورت چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کړه دوستانو ته د دوست د ضرورت اندازه لګي او دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لري دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لګي ډېر بهترین او د مختې شعر دی بابو صاحب چې کور ته درله راشي چې کور ته درله راشي او تا ستا په کور کې وجني کور ته درله راشي چې کور ته درله راشي او تا ستا په کور کې وجني سراج دین ستا د شرافت هم ډېر بهترین